اس مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی د رمضان مبارک اول عشره چې د اول لس ورځې دا رحمت ته، منځنۍ لس ورځې چې دا مغفرت ته، او اخري لس ورځې چې دا د اور د جهنم نه د خلاصي ذریعہ ده. علماء لیکلي وي خلک هم په درې قسمه دي. ځکه یو قسم خلک هغه چې هغې خو د سره د اول نه ګناه نشته دی، نیکان خلک دی، الله ته نږدې خلک دی، په هغې باندې خو چې رمضان مبارک څنګه شروع شو نو د اول نه د هغه دپاره رحمتونه شروع شو، اول نه د هغه دپاره رحمتونه شروع شو. دویم قسم هغه خلک دی چې د هغې څه نه څه ګناه شته دی، څه نه څه ګناه شته دی، نو چې کله لس روجې هغه ونیوي که نه، ته د لسو روجو په برکت سره الله تبارک وتعالی هغه ته مغفرت نصیب کو. په دې لسو روجو سره الله هغه هم د ګناه نه پاک کو. او دریم قسم خلک هغه دی چې هغه د سر نه واله تر خپو پورې په ګناهونو کې ډوب دی، هغه ګناه دی. آیا دغه انسان پکې محرومه دی؟ کوم انسان چې په ګناهونو کې بالکل ډوب دی، د رمضان مبارک میاشت کې ته بخښنه نه کیږي؟ نه، چې کله د شل روجې ونیوي او دا شل شپې د الله په عبادت کې روڼ کړي، الله تبارک وتعالی پکې دغه انسان تم د اور د جهنم نه د خلاصې ورکړي، دغه انسان تم د اور د جهنم نه خلاصې میلو شي. تدې وجه نبی علیه الصلاۃ والسلام د جبرئیل امین په خیره باندې آمین ویلیو. جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی وی تباه دي شي، برباد دي شي، هلاک دي شي هغه انسان چې په چا باندې د رمضان مبارک میاشت تیره شو الله ورته څه نصیب نه کړه؟ بخنه نصیب نه کړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل آمین. دا ولي؟ دا ځکه چې دا داسې میاشت چې په دې کې څوک محروم نه پاتې کېږي، او کوم انسان چې پکې محروم شو یقینا دا په مخ د ځمکه بدبخت انسان دی، دا بدبخت انسان دی. بل د رمضان المبارک په میاشت کې خپل نوکرانو باندې سپکاوی راوسته غواړي. ستا سره په دکان کې نوکر دی، ستا سره په کور کې نوکر دی، هغه باندې د کار سپکاوی راوله، په دفتر کې د نوکر دی په هغه باندې د کار سپکاوی راوله. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من خفف عن مملوکه فيه غفر الله له واعتقه من النار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای چا چې په خپل نوکر باندې په رمضان المبارک کې سپکاوی راوستو، الله تبارک وتعالی به دغه انسان ته بخښنه وکړي.